سلامونه وخت په خیر او ستړي مشئ د سیسینې مکملې برنامې ته ښه راغلاست. زه عادلمراد سادات یم او تاسې فلحال د ټیک جیني یوټیوب چینل تعقیبوئ. په تېر درس کې موږ تاسې د سټیټیک راوټینګ په هکله غږېدلي وو او هغه مو په بشپړ ډول پای ته رسولی وو او په هغې کې مو یو پراکټیکل لاب هم مخکې وړی وو. خو نن موږ تاسې په یو شارټ لنډه او مهمه موضوع باندې خبرې کوو چې هغه عبارت دی له ډیفالټ راوټینګ. راځو لولو چې ډیفالټ راوټینګ څه شی دی او څنګه کار کوي. خو مخکې له دې نه چې ډیفالټ راوټینګ ته ځو، کوشش وکړئ چې زموږ دغه ویډیو لایک کړئ، کمنټ پرې پرېږدئ، راته خپل نظر مشارک کړئ او یوټیوب چینل د سره سابسکرایب کړئ. ورځو چې ډیفالټ راوټینګ څه شی دی لولئ. What is default routing? Default routing څه شی دی؟ Default routing is the route to 0.0.0.0/0. دا default route چې دی یعنی دا یوه لاره ده څه شي ته 0.0.0.0/0 ته، او بیا څه وایي چې 0.0.0/0 is the least specific route possible. It include every possible destination IP address. هدف د دې نه دا دی تر ټولو غیر مشخصه یا لیست سپیسیفیک لاره دا دغه 0.0.0.0/0 وي، دا یوه غیر مشخصه لاره ده او دا د هر ممکن ډیسټینیشن آی پی ادرس لپاره شامله ده. هدف له دې نه دا دی چې ډیسټینیشن نه یو خود سورس ته دغه ډیفالټ راوټ چې مونږ کنفیګر کوو دا به مونږ په سورس راوټر یا یو چیز کې کنفیګر کوو، خو دا چې د ډیسټینیشن نه هر ډول آی پی ادرس راځي. صحیح ده. دا 0.0.0/0 نه هدف دا دی چې په دې کې نه مونږ کلاس سپیسیفیک کړی دی، نه مو پکې یو نیټورک سپیسیفیک کړی دی. صحیح ده. هدف د دې نه دا دی چې د ډیسټینیشن نه چې هر ډول آی پی ادرس راځي، هر ډول نیټورک راځي، هغه به دا څنګه کوي؟ اکسپټ کوي. ډیفالټ دی. په پراکټیکل لاب کې مو په دې پوه کوم. صحیح ده. وی که یو راوټر د یو پیکټ د هدف یعنی آی پی ادرس د ډیسټینیشن آی پی لپاره کومه بله مشخصه لاره ونه لري، نو راوټر به دغه پیکټ ډیفالټ راوټ لپاره له لارې څنګه کوي؟ فارورډ کړي. هدف له دې نه څه شی دی؟ هدف دا دی یو راوټر چې ډیسټینیشن ته یو پیکټ لیږي او د دې پیکټ د سینډینګ لپاره یو کومه بله لاره ونه لري. صحیح ده. نو دا به چاته ولیږي؟ دا به ډیفالټ راوټ له لارې ولیږي. صحیح ده. ځکه ډیفالټ راوټ موږ سره هر ډول آی پی ادرس اکسپټ کولی شي او ډیفالټ راوټ اکثره وخت د انټرنیټ ته د ټرافیک د لیږلو لپاره کارول کیږي. صحیح ده. خو مشخصې لارې د شرکت دننه یا انټرنل کارپوریټ نیټورک د هدفونو لپاره کارول کیږي. ډیفالټ راوټ اکثره موږ وخت د انټرنیټ ته د پیکټ د لیږلو او هغې څخه پیکټ د استولو لپاره لیږو، ځکه په انټرنیټ کې موږ سره میلیونونه نیټورکونه دي. صحیح ده. او هغې کې موږ ته دا معلومات نه کیږي چې دا اوس کوم یو نیټورک دی. صحیح ده. کوم یو آی پی ادرس دی، کوم کلاس دی، نو دا به ډیفالټ او څنګه کوي؟ اکسپټ کوي. ښه، دغه یو څه خبرې دي په دغه موضوعاتو باندې شاید چې تاسې کنفیوز شوي اوسئ. خو راځو اوس همدغه موضوعات په پیکټ ټریسر کې مخکې وړو. پیکټ ټریسر ډیمو. اوس موضوعات ته په پیکټ ټریسر کې مخکې وړم او په ډېر ښه شکل مو پوه کوم را سره پاتې شئ. ښه، اوس زه راغلی یم پیکټ ټریسر ته او همدغه موضوعات زه تاسو ته اوس ډیفالټ راوټ دی دا زه تاسو ته پراکټیکل په پیکټ ټریسر کې مخکې وړم. صحیح ده. تاسو ته زه یادونه کړم چې ډیفالټ راوټ موږ سره د سټیټیک راوټ یوه برخه ده او دلته وګورئ ما سره دوه نیټورکونه دي چې یو دا دی او یو دا دی، خو البته دا دوه نیټورکونه نه دي، اصل کې دا یو نیټورک دی خو دلته موږ سره انټرنیټ دی او په انټرنیټ کې موږ سره میلیونونه نیټورکونه دي. صحیح ده. او د میلیونونه نیټورکونو لپاره موږ څه کوو؟ موږ ډیفالټ راوټ په دې راوټر باندې اکسپټ کوو تر څو د میلیونونه نیټورکونو د هر یوه راوټر او د هر یوه نیټورک اړوند د پیکټ څنګه کړي؟ اکسپټ کړي. صحیح ده. څنګه اکسپټ کولی شي؟ دلته وګورئ په انټرنیټ کې موږ سره میلیونها څنګه دي نیټورکونه دي او زه غواړم چې د دې نه انټرنیټ نه صحیح ده څنګه کړم پیکټونه اکسپټ کړم یا یې ریسیو کړم یا یې ورته سینډ کړم. نو دا اوس ډېره سخته شوه چې د دې راوټر چې مطلب سټیټیک راوټینګ زه په دې باندې مخکې وړم، په دې راوټر کې به د دې راوټر هم لوکل نیټورک انفارمیشن اچوم، د دې انفارمیشن به هم د دې راوټر په راوټینګ ټیبل کې اچوم. د دې نو دلته خو موږ سره میلیونها نیټورکونه دي. صحیح ده. یا ډیفالټ راوټ یا ډاینامیک راوټینګ په مخکې وړم او هغې بیا به هر یو لپاره بیل پروټوکول دغه کومه. صحیح ده. اساین کومه. نو دا سخته ده. د دې لپاره چې د یو سپیسیفیک راوټر نه مونږ د انټرنیټ څنګه کړو؟ اکسپټ کړو یا یو لوی نیټورک څخه څنګه کړو؟
ټریفیک اکسپټ کړو نو موږ څه کړو او په ډېر اسانه شکل باندې ډیفالت راوټ څخه استفاده کوو. صحیح ده. دلته آلریډي هغه کنفیګر شوی دی، سټیټک راوټ کنفیګر شوی دی. تاسو د خپل پریکټیس لپاره فکر وکړئ دا موږ سره انټرنیټ دی، تاسو د خپل پریکټیس لپاره داسې چلو وکړئ چې په دې باندې داسې چلو وکړئ چې یا سټیټک راوټ یا ډاینامیک راوټ په کنفیګر کړئ. خو راځو زه درته د ډیفالت راوټ کانسپټ کلیر کوم. صحیح ده. زه دلته ورته لیکم انیبل او بیا ورته لیکم چې شو آی پی راوټ connected route او static route. صحیح ده. دلته څه وي د gateway of the last resort is not set. د دې نه هدف دا دی we connected route چې کوم دی 10.0.0.0 is directly connected through gigabit ethernet 0/1. د دې لیکنه هدف دا دی وي دغه د نتورک ادرس چې د دې په تر باندې کنیکټ دی او دا نتورک یوازې په دې باندې څنګه کولای شي هغه څنګه کولای شي پیکټ فارورډ کولای شي. د دې سره بل لار نشته. همدارنګه د دیزي کې هم خو راځم زه وایم د دغه هول نتورک څخه زه باید څنګه وکړم پرته له دې نه چې هر یو نتورک هر یو راوټر لپاره سټیټک راوټ یا ډاینامیک راوټ تر سره کړم. صحیح ده. زه غوایم چې په یو کمانډ سره یا ډیفالت راو سره څنګه وکړم هغه اکسپټ کړم څه ورته وایي پیکټ اکسپټ کړم یا اپډیټس واخلم. صحیح ده. زه ورته لیکم چې کنف ټي او له هغې نه وروسته لیکم آی پی راوټ 0.0.0 او نیکسټ هوپ 12.0.0.2. ها هدف څه شی دی؟ وایي چې اکسپټ کړه هر یو نتورک هر یو کلاس چې سبنیټ ماسک کې هر یو وي په نیکسټ هوپ کوم باندې دې باندې. صحیح ده. اکسپټ کړه ما سره په دې طرف باندې هر یو نتورک چې سبنیټ ماسک کې چې شوي هر یو وي. صحیح ده. نو په دې کې اوس ټول رینج مخې له راغی او دې طرف نه چې هر یو ریکویسټ اکسپټ دغه راځي پکټ راځي دا به څنګه کوي اکسپټ کوي. نو دې بسې به زه انټر وم. دا اوس ساده کمانډ دی. صحیح ده. او دا 0.0 چې دی عموما د 0.0.0 عموما د چې ډیفالت راوټ لپاره ریزرو شوي دي. صحیح ده. ښه زه اوس راځم ډیفالت راوټ خو موږ تر سره کړه. اوس زه راځم د دې نه دا نتورک څنګه کوم پینګ کوم. مطلب دا انټرنیټ کې د یو هغه دی یو پی سي دی یو نتورک زه څنګه کوم پینګ کوم. پینګ 10.0.0.0.1 ما مخکې یو ځل پینګ کړی دی. نو دا څنګه شو پینګ شو. صحیح ده. بغیر له دې نه چې زه د دغې نتورک یا د دې نتورک یا د دې نتورک یا د دې نتورک یا بل یو نتورک معلومات په دې راوټر کې واچوم ما دا دی په اسانه ډول باندې دا څنګه کو اکسپټ کو. په دې کې هم زه څنګه کوم پینګ 102.0.1. صحیح ده. نو دا د دې طرف نه هم څنګه راغی چې شو شو پیکټ راغی. نو دا د ډیفالت راوټ یو لن لیب چې ما دلته تاسو ته وړاندې کوم. نو ډیره مننه چې زموږ ویډیو مو تر دې ځایه تعقیب کړه. کوشش وکړئ زموږ د یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ، لایک پرې وکړئ، کمنټ پرې پرېږدئ او همدارنګه ویډیو اړوند د پښتنو ورونو او خویندو سره شیر کړئ. نو په راتلونکي بل لیکچر کې چې زاد المراد سادات تاسو سره حاضرېږم. تر هغې مو په الله یزال رب سپارم. په دعاګانو کې مو یاد ساتئ. الله